أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. دا سورة بقرة ده مدنی سورت ده. 201 آیات په مینا کې په حجۃ الوداع کې نازل ده. نور سورت مدنی ده. مجموعه 208 آیات ده. 40 رکوع ده. د دې سورت مبارکه په سر کې الف لام میم راغلي. دا مقطعات سورو لکه الف لام میم را، الف لام میم صاد، یاسین، طه، کاف، عین، صاد، حامیم، عین، سین، قاف، حامیم، نون، قاف. دا مقطعات سور ټول به په یو ځای ذکر کو چې په هر ځای کې حکم ذاتی یو ده. په دې مقطعات د سور کې یعنی دا معنا د سورت په سر کې چې دا حروف هجا راغلي دي. د محققین علما و رایه ده چې دا د متشابهات د جملې نه دي. نو ځکه داوی الله اعلم بمراده بذلك. خدای دې متعال عالم د په مراد خپل باندې په دغه الفاظ مبارکه او په دغه حروف مبارکه باندې. او څو علما د دغه لپاره بیا ځان ته توجیهات ذکر کوي. څوک وی چې دا دوم قولم کې را نقل کو ډیر بنور نقل کو چې دا هر سورت په سر کې چې مقطعات راغلي وي دی یو سورت نوم ده. لکه اوس دغه سورت نوم سورت بقره ده، دغه سورت الف لام میم هم ده. په نظر د کشف چې اولیاء کرام ته کوم شیخ کار شوی دي، نو هغه وی چې حضرت مظهر جانان شیدوی چې ماته چې په نظر د کشف معلوم شوی د قران عجم شان د ذخیرو دریاب ده. او دا مقطعات سورو دا د چینو حیثیت لري چې دا دریاب د دغه چینو نه را پیدا شوی. په دا سر کې چې څومره مقطعات دي دا د چینو حیثیت لري. د دغه چینو نه چې دا بحر د ذخایر راوتل دا مجموعه د دغه نه جوړ ده. دیغه نظر د کشف او دیغه قول په مابین کې تطبیق راځي چې کوم علما وی چې دغه سورتو نمونه دي. نو دا اجمال د لکه غچینه ده او شاته سورت مبارکات دغه لپاره تفسیر ده. دریمه خبر بیا چې علما په ذکر کوي هغه دا چې د متشابهات د جملې نه خو سر د په مابین د الله او د خپل رسول کې. د متشابهات کې لاندې خبر به دغه ذات ذکر کو چې قران عظیم شان بعض خو آیات محکمه دي چې ارڅو کې په معنا پیږي اهل لغت، بعض متشابه دي. دا متشابه په مابین د الله او د خپل پیغمبر کې دا پټ اسرار دي. په دغه باندې نه پیږي مگرم الا من ارتضى من الرسول چې الله غوړه کړی دغه پټو اسرارو د پاره چې عبارت د رسولانو نه یا هغه څوک چې وای حق وارثان د رسولانو دي. ځکه دغه متشابهات په باب کې د حضرت ابن عباس نه، د حضرت مجاهد نه، د حضرت ضحاک نه، د حضرت مجدد الفسانی نه، د داسې جید علماو نه دار نقل دي چې موږ ته خدای پاک علم په دغه متشابهات را کړی. نو دا پټ اسرار دي په مابین د الله او د رسول او هغه څوک چې واقعي وارثان د رسول دي. چې یو وارث سر شو د سر معنا دا د عام خلکو ته به عزت بیان نه کیږي. نو دا معنا نه چې دغه قران عظیم شان بعض داسې الفاظ دي چې هیڅوک په معنا نه پیږي، حتی رسول په معنا نه پیږي. بیا خو د ستې دا نور خلک اعتراض کوي چې غرض د نزول د قران نه اخو افهام ده، یو څوک په یول دي چې رسول په معنا نه پیږي. نو بیا نزول د څه د پاره شوی؟ نو رسول پیږي هغه څوک چې حق وارث د رسول وي هغه په معنا باندې پیږي،
خو چې سر د سر بیانول په کار نه دي، عام خلکو ته بیان ذاتی نه کیږي. ذالک الکتاب، ذالک دا په ذالک سره خو اشاره امر محسوس ته کیږي. دلته مخکې چی دي چې په ذالک سره دغه اشاره شوې ده، ویا هغه کتاب ته اشاره ده چې په مخکنیو آسمانو کتابو کې وعده شوې ده. ذالک دا موعود کتاب، چونکې دی الله په وعده باندې دیغه ذکر شوی ده، نو دی الله په وعده کې هیڅ شک او شبهه نشته، نه لکه په سترګو چې لیدی کېږي. نو په ذالک سره اشاره ورته کوي. ذالک دغه موعود کتاب چې په مخکنیو کتابو کې وعده شوی ده چې زه به په آخر امت باندې هغه بهترین دی کتابو په بهترین دی پیغمبر باندې نازلوم. ذالک یغه کتاب ته اشاره ده. او یا ذالک هغه حصې د قرآن عظیم شان چې دغه سورته بقره د نزول نه مخکې نازل ده. دا سورته مخکې موږ ورته ویلې چې دا سورته مدني ده، نو دغه نه مخکې ډیر سورتونه هغه نازل دي. دا د نزول په لحاظ و اتیایم سورته چې نازل ده، شپږ اتیا سورته دغه نه مخکې نازل شوی دي. اوس نو چې دا مخکې چې کوم نازل ده منزلت اشاره ده. ذالک دغه منزل چې دغه قرآن عظیم شان د شپږ اتیا آیت سورتونه مخکې چې نازل شوی دي. ذالک الکتاب. خو بل خبر دا چې په ذالک سره اشاره بعید ته کیږي، لري ته کیږي. قرآن عظیم شان خو نږدې ده، په ذالک سره څنګه اشاره شوی ده؟ نو وی چې د عربیت په اصطلاح بعد رتبی قائم مقام د بعد مکانی ګرځي. څه معنی؟ د یو شی رتبه ډیره جګی، د جګوالي د رتبې نه لکه د مسافې په لحاظ هم چلري. ذالک د اشاره هغه ډیر غټ مقام ته اشاره ده چې د قرآن عظیم شان رتبه ډیره جګه ده. نو ګویا کې لکه موږ نه چې د مسافې په لحاظ باندې لري وي. ذالک هغه ډیر بهترین کتاب، هغه ډیر د اوچت رتبه کتاب، الکتاب هغه لایق په دې سره ده چې دته کتاب ویل شي. ذالک الکتاب دغه موعود یا دغه منزله یا دغه صورت چې دا په سر کې ده، دا الکتاب دا لایق ده په دې چې دته کتاب ویل شي. کله دنیا کې موږ وینو خلکو کتابونه جوړ کړي خو قابل دی اعتماد نه وي، نو خلک دا څه کتاب ده؟ او چې بیا د وخت په علماو کې یو کتاب یو داسې عالم جوړ کړي چې هغه د نور هم عصرو علماو د کتابونه ښه کتابي، نو خلک اصل کتاب دغه ده. نو ذالک دغه په آسماني کتابو کې چې یو سره څلور کتابونه دي چې د الله تعالی د طرف نه نازل شوي دي، په دغه کې دغه منزله چې د قرآن عظیم شان څه سورتونه نازل دي یا دغه موعد الکتاب دا لایق په دې سره د چې دته کتاب ویل شي. تر ټولو کتابونه د ډیر عظیم شان کتاب ده. اوس دلته دستی چاته به اشتباه پیدا کیږي، د په دې اشتباه د پاروي لارې بپی په د خبره کې هیڅ شک نشته. یا دا معنی یو جمله دی بلې جملې د پاره تایید ده. ذالک الکتاب دغه قرآن عظیم شان لایق په دې چې د کتاب ویل شي. لارې بپی په د خبره کې هیڅ شک نشته. د دغه خبره مضمون تاکید ده، په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې لایق په کتاب بودن باندې هغه دغه کتاب ده. او دغه کتاب هدى للمتقین، د هدایت لپاره د متقینو. او یا دا معنا دا قرآن عظیم شان دی الله کلام ده، خو لا ریب فیه شک نشته پد کې. التو ان کنتم فی ریب مما نزلنا، دغه خو معلومیږي چې ډیر کفار شک کوي په د قرآن عظیم شان کې. نو الله تعالی دغه ریب نه کوي، دغه د کفارو شک به منشی ده، به ځای ده. نو اصلا دغه کتاب ځای دی دینه د چې سړی شک کوي کې لا ریب فیه، محل دی دینه د چې څوک شک کوي. او که څوک شک کوي شکون کې خوشته، نو خو بیا د قرآن عظیم شان په مقابل کې یو سورت راوړي، یا دغه کتاب راوړي، یا دغه کتاب یو له سورت راوړي، یا د یو کنکای سورت راوړي. درې قسمه تحدا ورسته په قرآن عظیم شان کې ذکر کیږي. نو قرآن محل د شک نه ده. څوک چې شک کوي به منشي کوي، به ځای کوي، به ځای شک ته اعتبار نشته. لا ریب فی
هدى للمتقین دغه قرآن عظیم شان لارښوونکی ده خو د پرهیزګارو خلکو دپاره. په مخکې صورت کې موږ تاسې الله ته سوال وکړو اهدنا الصراط المستقیم، خدای پاکه موږ ته سمه لار راوښیه. دغه سمه لار په چی شي پیدا کیږي؟ الله بیرته په دغه صورت کې موږ پوه کړو چې سمه لار ښوونکی دغه قرآن عظیم شان ده. څوک چې صراط مستقیم غواړي نو هغه د په قرآن عظیم شان عمل کوي، هغه په قرآن عظیم شان ایمان راوړي، هغه د قرآن عظیم شان سره تعلق او محبت ساتي. هدى للمتقین دغه قرآن هدایت ده، رهنما ده للمتقین لپاره د پرهیزګارو خلکو. قرآن عظیم شان الله د ټول دنیا د هدایت لپاره را لېږلی ده، ځکه پیغمبر علیه السلام د ټول دنیا لپاره پیغمبر ده، کتاب هم د ټول دنیا لپاره هادي ده، خو تخصیص دلته د متقینو وشو. هدایت ته د متقینو لپاره، خو د ټول انسانانو د رهنمایي لپاره الله را لېږلی. دا تخصیص د غایې او د ثمرې په لحاظ کړی ده، راغلی خو ټول دنیا ته ده، خو ګټه څوک ته راخلي؟ متقی. د فایدې په لحاظ خاص شو. هدى للمتقین هدایت ته د پرهیزګارو خلکو لپاره. وایي دغه قرآن عظیم شان د نیکې بهترین غذا مثال لري. صالح غذا، ښه غذا هغه بدن ته ګټه ورکوي چې په کوم بدن کې صحت موجود وي. که کوم بدن مریض وي هغه مریض ته ښه خوراک لار تاوان ورکوي. دغه قرآن عظیم شان دا د هغه روح بهترینه غذا ده. خو چې کوم روح سالم وي، د عقایدو فاسده ونه جوړ وي، مؤمن وي، اخلاق حسنه لري، نو دغه قرآن بیا د هغه دپاره بهترینه غذا ده. خو که چا په زړو کې مرض وي، عقیده کې خرابې وي، فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، بیا خو هغو ته نور مرض ورزیاتېږي. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. قرآن شفاء او رحمت د مؤمنینو دپاره، خو کافرانو ته نورم تباہی ورزیاتېږي. نقصان د دی ده. په بهترینه غذا کې خو نقصان نشته، خو د انسان په وجود کې نقصان ده چې مریض ده برداشت نشي کړی. نو دغه قرآن هدایت ته د متقینو دپاره، څوک چې پرهیزګار وي. پرهیزګار څوک دي چې دا قرآن د هغو دپاره ډېره ګټه ده. پرهیزګار دي څوک چې قرآن عظیم شان د هغو دپاره ګټه ده. الله یې خپله تفسیر کوي د پرهیزګاره خلکو. پرهیزګاره خلک څوک دي؟ الذین یؤمنون بالغیب. پرهیزګاره خلک هغه دي، اول شرط دا ده چې ایمان به لري په غیب باندې. چې ایمان نه لري دغه انسان بالکل متقی نشي جوړېدی. چې انسان کې ایمان نه وي دغه انسان ته متقی بیخي نشي ویل کېدی. تقوا ځان ساتنې ته ویل کېږي د لغت په اصطلاح باندې. سړی چې ایمان راوړي، دا نفس ایمان چې راوړ، د ابدي جهنم نه ځان وساته. د دغه ایمان په برکت که ټول عمر په ګناو کې تیر ویم، ابدي په جهنم کې نشي پاتې کېدی، اخر به هم جنت ته ځي. اوله مرحله د تقوا ایمان ده. چې ایمان سړی راوړ نو د ابدي جهنم نه بچ شو. که د ګناو وجه نه څه وخت په جهنم کې تیر کوم، خو بیرته به د ایمان په برکت د جهنم نه وځي، جنت ته به ځي. دومه مرتبه د تقوا هغه دا ده چې د کبیره ګناو نه ځان وساتي. اول خدا ده چې د کفر نه ځان وساتي، یوه مرتبه د تقوا شوه. دومه دا ده چې د کبیره ګناو نه ځان وساتي. د کبیره ګناو نه چې سړي ځان وساتو، د دغه تقوا برکت دا ده چې د جهنم اور بیخي دی نه مسه کوي. دریمه مرحله د تقوا تر دغه نه ورپورته هغه دا ده چې د صغایرو نه هم ځان وساتي. کبایرو نه، دلته بیا دا ده چې د صغایرو نه هم ځان وساتي. څلورمه مرتبه د تقوا دا ده چې د اشتباهي امورو نه هم ځان وساتي. اوږد حدیث مبارک ده، حلال هم ښکاره دي، حرام هم ښکاره دي، په مابین کې څه شبهناک شیان وي، دا نوې معلوم تا ته هر څوک نه پوهېږي، خاص علما پوهېږي. دا نوې معلوم تا ته چې آیا دا حلال ده که دا حرام ده. نو کوم انسان متقی دغه داسې شي نه به هم ځان ساتي. دع ما یریبک الا ما لا یریبک. رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې عمل چې تا ته په زړه کې شک پیدا کېدو چې دا روا وي که نه روا، دا ذاتي مکه
داسې کار کوه چې هغه یقیني روا وي. دا څلورمه مرتبه د تقوا. پنځمه مرتبه د تقوا دا ده چې سر عما سوا الله وساتي. دا معنا چې په زړه کې د الله د محبت نه سوا نور ټول محبتونه ختم کی، د ټول غیر الله د محبتونه ځان وساتي. نو دغه پنځمه مرتبه د تقوا ده، تر ټولو نه فوق مقام ده. اوس نو وایي لکه تقوا چې 5 درجې شوه، د قرآن فایده هم دغسې ده. لږ فایده د قرآن اول مرحله هغه مؤمن ته ده، د قرآن اوله فایده مؤمن ته ده. خو په مؤمنینو کې بیا هغه مؤمن چې د ګناه کبیرهونه ځان ساتلی، د هغه دپاره د قرآن هدایت لیا زیات ده. هغه مؤمن چې د صغیرهونه هم ځان ساتلی، د هغه دپاره تر هغه نه لیا هدایت کوونکی ده. هغه چې د شبهناکو شیانو نه ځان ساتلی، د قرآن د هغه دپاره بیا تر نورو خلکو لیا ډېر هدایت کوونکی ده. دا چې خپل سر زړه یې د غیر الله د محبت نه ساتلی، دا قرآن د هغه دپاره تر ټولو نه زیات هادي ده. دا چې علما استنباطات کوي د قرآن عظیم شان د یو آیت مبارکه نه ډېر ډېر احکام، ډېر ډېر اسرار معلوموي. خو وجه دا ده چې هلته په دې کې چې تقوا څومره ډېره وي، هغه یانابع د حکمت د په لسان خدای جاري کوي، د حکمت چینې د ژبې نه جاري کېږي. ولې دا قرآن کې ټول علوم په قرآن کې دي، ټول علوم په قرآن کې دي. خو چې څومره تقوا راځي قرآن دغومره برخه ورکوي. حضرت امام شافعي رحمه الله خپل استاد امام وقع ابن جراح ته شکایت کوي چې ما حافظه کمزورې ده. هغه ورته ګناه پرېږده. شکوت الى وقع سوء حفظي فاوصاني الى ترك المعاصي. ما شکایت وکړ امام وقع ته چې حافظه مې کمزورې ده، درته ویل ګناه پرېږده. ولې وجه څه ویلې؟ فإن العلم نور من إله. دا علم دی الله دی طرف نه یو نور ده، و نور الله لا يعطى لعاصي. دی الله نور ګناهګار ته نه ورکول کیږي. د حافظې دپاره خرابي خو نور عوامل هم ډېر دي، خو یوه بدترینه سبب بهترین عامل هغه ګناوې دي. د مخکینیو علماو حافظې چې ډېرې قوي وې، ځکه تقوا ډېره وه پکې، پرهیزګاري ډېره وه پکې، معاصي او ګناوې نه وې پکې. اوس نو چې څومره ګناه نه ځان ساتې، دومره به د حافظه مضبوطه کېږي. قرآن یفسر بعضه بعضا، آیات ویلې معنا کې څه اشتباه درته پیدا کېده، دستي به بل آیات درته په یادېږي. هغه د دغه دپاره مفسر د مقصود خلاص شو. او چې حافظه کمزورې شوه، مثلا دلته آیات راغی بل ځای کې درک نشته، درته درنویر شو، دستي په مشکل کې به واقع کېږي، ظاهره به تعرض درته معلومیږي. نو چې څومره چا کې تقوا زیاتېږي، دغه قرآن عظیم شان دی هغو دپاره دغومره ډېر هادي ده. حضرت علی کرم الله وجهه ته څوک وی چې د شویګانو دا مشوره کړي چې د اهل بیتو سره خصوصي برخه د قرآن عظیم شان ده چې د نور خلکو پټه کړې ده. دنه څوک پوښتنه کوي چې رښتیا د تا سره د قرآن څه حصه د متواتر قرآن 10 سپارو نه زائد نور څه شته؟ دی ورته نه، دغه قرآن ده موږ اهل بیتو ته رسول الله دغه راکولی، یو حرف هم زائد د قرآن نور نشته. په دغه صحیفه کې چې هغه څه احکام رسول الله د قصاص او د بعضو شیانو په باب کې لیکلي، هغه کاغذ د ما سره شته، هغه وحی د قرآن نه ده. او فهمون یا کوم فهم چې خدای چاته په قرآن کې ورکړی. اخو نو د وحی خبره نه ده، د انسانانو د استعداد تفاوت خبره ده. هغه اسرارو باندې چې حضرت علی رضی الله عنه ته مثلا کوم علم خدای پاک ورکړی و، ډېرو خلکو ته هغه علم نه و. ځکه حضرت پیغمبر رسول الله علیه السلام انا بیت الحکمت وعلی بابها، زه د حکمت د علم الهی علوم شرعیه و کور یم کور. خو حضرت علی صاحب دروازه ده، کوټې ته چې ننوځې د دروازې د لارې نه ننوځې. خو محدثین کرام دلته یو بهترین خبر ذکر کوي. رشید احمدی گنگوی صاحب، مولانا ذکریا صاحب دغه ویي، وایي د دغه علم نه چې رسول الله ویلي دي چې زه بیت الحکمت یم او حضرت علی دروازه ده، دغه د علم د طریقتو د سلاسل وای مراد ده، د ظاهري علوم نه. د ظاهري علوم خو هر چاته په ښه واضحه طریقه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم رسولي دي. دا هغه پټ اسرار چې د بیعت دي، دا وایي دته که سړی وایي تجربې ته وګوري،
سلاسل اربعه دا څلور طریقې چې د قشبندیه، قادریه، چستیه او سروردیه ده، په دغه ټولو کې غټ غټ خلک چې د دې په واسطه دا طریقې دنیا ته تقسیم شوي دي، هغه ټول سیدان راغلي دي. قادریه مبارکه د چا په واسطه باندې شهرت راغلی؟ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله، هغه سید ده. نقشبندیه طریقه د چا په واسطه باندې شهرت راغلی ده؟ سید بهاءالدین نقشبندی، د دغه په واسطه هغه سید ده. چستیه طریقه د چا په واسطه باندې راغلی ده؟ سید معین الدین چستی. وای دا بیرته د حضرت علی صاحب ته راځي، دا معنی د په اولاد سره دغه علوم دنیا ته نو وای که څوک هم غواړي چې دغه اسرار د حکمت ته ور داخل شي بیعت وکړي. ځکه حضرت نبی علیہ السلام ذکر د حکمت یم، کوټه د حکمت یم، او حضرت علی صاحب دروازه ده، دروازه کوټې ته چې داخليږي د دروازې د لارې نه به داخليږي. نو اسرار د قران چې حاصلې وای یواري به بیعت کوي. او ځکه دا څلور سره طریقې د په نسب کې خدای متعال هغه حد شهرت ته رسولې دي. شاذلی طریقه د ابو الحسن شاذلی قدس الله سره چې هغه سید دیغه په واسطه باندې ده. هدى للمتقین دا قران عظیم شان هدایت ته د پرهیزګار خلکو لپاره. پرهیزګار خلک څوک دي؟ الذين يؤمنون بالغیب. اول شرط دا دی چې ایمان لري، یقین لري په غیب باندې. الله تعالی موږ نه دلیدلای، د دې صفات موږ نه دلیدلې، ملائکه موږ نه دلیدلې، رسولان موږ نه دلیدلې، د قبر حال موږ نه دلیدلې، د قیامت ورځ حال موږ نه دلیدلې، جنت او دوزخ موږ نه دلیدلې، هغه عذابونه او انعامات موږ نه دلیدلې. خو ټول منو. ولې منو؟ مخبر صادق، الله مخبر صادق ده، رسول الله مخبر صادق دی، هغه موږ ته ویل دي. موږ دغه په خبر باندې یقین ده، ایمان لرو چې الله ویل دی هغه خبره حق ده. ایمان شهودینه ده معتبر. ورځ د قیامت چې راشي چې کافران عذابونه وویني په سترګو باندې، الته به ټول وی چې خدای پاکه اوس خو ما ارڅ ولید موږ ایمان د بیرته مو دنیا ته بوزي، موږ به بیان نشو کافران. ایمان منظور ده ا د کافر د قیامت ورځ کې ازلکدن په حال کې چې خبرې شروع شي د عذاب کفار وته، دلته به کافر چې خدای پاک لږ وخت راکړي چې زه ایمان راوړم. خو چې ملائکه د عذاب یې ورویني بالمشاهده شو خبره، نور ذاتي ایمان نه قبليږي. په دنیا کې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم پوي کړی لاس غټه علامې د قیامت چې خولې دي په یوه کې یو داده چې د لمر به د مغرب د طرف نه بیرته راخیږي. کله هم چې لمر د مغرب د طرف نه بیرته راوګرځیدو بیا ایمان قبليږي، توبه بیا قبليږي. ولی ایمان هغه معتبر ده چې بالغیب چې پسترګو یې نه خو خامخا منه یخت خو اعتبار نشته، اخو بیا قهری ده، جبری ده. انسان مجبور ده که انسان مکلف ده. مکلفیت معنا ده چې مختار ده، خدای اختیار ورکړی ده د خو او د بدو چې کوم لیار په خپل خوخه ځان ته غواړي. خبر کړم د ایمان لیار غواړي جنت به درکوم، کو کوپر غوړه کوي نو جهنم به درکوم. ایمان لري بالغیب، ایمان بالغیب معتبر ده. ويقيمون الصلاه دوم د متقی په صفت کې د ایمان راوړست دستی د منځ خبره ذکر شو. مؤمنین متقین هغه څوک دي ويقيمون الصلاه چې سم ادا کوي د ټولو حقوق سره المنځ، د ټولو حقوق سره. ځکه اقامت د سیده درېدان ته ویل کېږي چې هیڅ نوع کوګوالی نه یې. په ټول قران کې چې د منځ خبره ذکر کېږي د اقامت په ماده کې ذکر کېږي. اقیموا الصلاه، یقیمون الصلاه، مقیمین الصلاه. د اقامت نه الله هغه المنځ قبلې چې د ټول حقوق کې ادا شوي، ظاهری وي که باطنی وي. مثلا اودس په صحیح طریقه شوی، جامه صحیح پاک ده، بدن ټول پاک ده، مکان د لمانځه پاک ده، لمونځ په خپل وخت کې ده، جهت د قبله په طرف باندې ده، الته بیا په نیت باندې حضور ده، نیت ده، نیت چې لمونځ کوي چې زه کوم خپل منځ درېږم. او نیت د خلی شای نه ده چې د موږ په خلی چې نیت مې د زړه د خلاصه څلور رکعاته فرض مونږ کوم د مسکیم، دا الفاظ بخي په شریعت کې راغلي نه دي. خدا خورستاني علماء د دې لپاره کولې دي چې موږ زړه حضور ترڅونه برابرېږي چې هغه ونه وي. خو ډیر خلک داسي چې موږ په څنګه کې ولاړې دا الفاظ په زور وي، سوکا یې نشي ویل. غریب یې د ماښام په منځ د څلور رکعاته د مازیګر یادې سره له دغه الفاظ هم یې حضور نشته.
حضور بم برابر وي، نیت بم وي. نیت کې دومره خبره شرط ده، فرض ده، فرض د لمانځه چې د کوم وخت په لمانځه درېږي په زړه کې به دا درته وایې. لکه اوس مثلا د ماسپښین په لمانځه چې درېږي په زړه کې به دومره درګرځې چې فرض لمونځ کم دی دغه ماسپښین، تعین به د دغه وخت مې د دغه ماسپښین، فرض لمونځ کم دی دغه ماسپښین، فرض دومره قدر د نیت. دا په خوله الفاظ نه دي فرض، دومره به وي چې اوس په دا به پوهېږي چې اوس یې ماسپښین په لمانځه درېږم، که د مازدیګر درېږم، که د ماښام درېږم، که د ماخستن درېږم، به په زړه کې د دغه وخت استحضار کوي. فرض لمونځ کم که څلور ملور ونه وي پروا نشته، د دغه ماسپښین بیا به په لمانځه کې هغه الفاظ په صحیح طریقه وایي. قرائت فرض ده، قیام فرض ده، تکبیر اولا فرض ده، رکوع فرض ده، سجده فرض ده، قعده اخره فرض ده. فرض بم ټول په ځای کې. خو لفظ د تکبیر په اول تحریمه کې واجب ده، سورت فاتحه واجب ده، ضم د سورت واجب ده، تعدیل د ارکانو چې رکوع صحیح طریقه، بیا د رکوع نه جګیدن په صحیح طریقه چې قومه ده، سجده په صحیح طریقه په اطمینان او په سکون، د سجدې نه راپورته کېدن چې جلسه ده دا په صحیح طریقه په اطمینان او په سکون، قعده اولا او تشهد دا واجب دي. فرض بم په ځای وي، واجب بم په ځای وي. لاسونه پورته کول تکبیر تحریمه په حال کې سنت، خو سنت طریقه دا ده چې دغه ګوتې به د غوږو د دغه نرمۍ سره لګېږي. دا موږ ملایان داسې کو، دا به دلته لګوي، ځکه درې قسمه روایت راغلی دي. دغه غوږو د سر سره ګوتې لګول، د دغه ځای سره او د ولې سره. امام سبی چې په درې سره حدیثو عمل راشي داسې کا، دغه د ګوتو سرونه د غوږو د سر سره کا، استقبال به د قبلې هم راشي. داسې به نه وي چې یا لاسونه داسې یا لاسونه داسې داسې ونیسه، دا ګوته د دغه ځای سره ولګوه، دا ګوتو سر د غوږو د سر سره ولګوه، دغه ځای به د ولې سره شي. په درې سره حدیثو هم عمل راشي او استقبال به د قبلې هم راشي. خو صحیح طریقه لمونځ الله تعالی رانه غواړي. تکبیر تحریمه کې اوله نه، خو په دغه لاس پورته کول کې چې اوس تصوف په شی بیان وخت ته دغه یو آیت په سره وی درې میاشتې دلته چې لاس پورته کوي نیت به دغه وي چې نه پیا د کبریا عن غیر الله نشته. دا معنی په ځړ کې بل ذات معبود لوی ذات نشته. دا د نه پکړه بیا په الله اکبر بیرته به اثبات کوي یو الله لوی ده. د غیر الله د لوی نفي به عملا کوي او دیغه اثبات الله د لوی به قولا او عملا کوي. الله اکبر، الله لوی ده، د الله نه بل ذات لوی نشته. بیا سنت ته چې دغه لاسونه په د موږ په مسلک باندې دغه لاس په دغه لاس باندې ګده د نامر لاندې به ګده مستحب عمل ده، خو په څه طریقه به ګده دا موږ تاسو منځونه څوک دسي کنه څوک لاس دسي نسی، څوک لاس دسي نسی. مسنونه طریقه دا ده چې دا ورغوي په ورغوي کې دا دوه ګوتې چې دغه باندې سره شي، دا درې ګوتې چې په دغه ځای باندې شي، نو په درې سره حدیثو په عمل راشي. امام صاحب جامع دي احادیث ده، ځکه دغه حدیث هم راغلی چې لاس په ورغوي په ورغوي کده، دسم راغلی چې په دغه باندې به کده، دسم راغلی چې په دغه زراع باندې وي، نو په درې سره حدیثو په عمل راشي چې دا ورغوي په ورغوي کې خو دې شي، دا دوه ګوتې په دا باندې راتاو شي، دغه درې ګوتې الته په زراع باندې شي. خو دغه ځای کې به د تصوف په اصطلاح بیا حضور داسې برابره لکه یو مجرم چې د پاچا حضور ته راوستل شي او هلته د خجالت نه د شرم نه پورته نشي کتای، ځکه ته ګوري نو ګوري به د سجدې ځای ته ځان به د یو مجرم په شکل باندې د الله حضور ته درې لاسونه تړلي په نامه باندې، ای خدای پاک یو مجرم راغلی هم د تا دربار ته سر ټیټ هلته به د سجدې ځای ته ګوري. چې رکوع ته چې مسنونه طریقه دا ده، ورغوي لاسونه به په دا زنګونو داسې ګدې ګوتې به ازادې نیسي،
ملا به ښه برابره نیسي، جګوالی ټیټوالی به نه وي پکې، تسبیحات کې 3 وارې سنت هغه به ادا کوي. خو دلته به بیا د تصوف د اسرارو په اصطلاح باندې زړه کې دا درګرځي چې لکه هغه مجرم چې خلک چاته غاړه ټیټه کړي چې دغه د کویم یې، نو خدای دې متعالی مجرم راغلی یم د تا حضور ته دغه د سر مې ټیټ کو، بیا به د رکوع نه په صحیح طریقه جګ درېږي، اعتدال چې ټول اندامونه دې بیرته صحیح طریقه باندې شي. بیا چې سجدې ته ځي دلته اوس بیا سجده به په مسنونه طریقه چې لاسونه د پازې او د ټنډې په برابر باندې وي، دا مځکې د څنګو نه لرې وي، خېټه د ورنو نه لرې وي، ورنونه د غوړګو نه لرې وي، د مځکې نه به پورته وي لکه سړی چې په څلورې درېږي د چارپای په شکل. دلته بیا د تصوف په اصطلاح باندې 2 قسمه نیتونه کېږي، یا به ځان داسې حضور داسې برابرې چې هغه لوی مجرم چې توبه باسي نو په مځکه باندې پزه باندې خط کش کوي، خطي بینی چې د خلک وي چې وای پزه باندې خط کش کا، نو خدای پاکه توبه مې د نوره مې پزه ولګوله په مځکه بیا ګناه نه کوم، داسې حضور به برابرې. او یا داسې تصور به برابرې عاشق چې خپل معشوق خوشحاله کوي، کله معشوق نه خوشحاله کېږي نو دی پښو ته ور وغورځي. حضرت رشید احمدي ګنگوهي صاحب وایي زه چې سجدې ته ځم لکه د الله سره چې مینه او محبت کوم پښو ته ځان ورغورځوم. د تصوف په برکت وایي ماته دا مقام حاجي امداد الله مکي صاحب ته لیکي، اموږ د حضراتو مبارکینو په لاین کې اموږ په مریدانو مرګریو کې اکثرو ته دا حالت ماته بیان شوی ده، وایي د سجدې په حال کې لکه رب کریم ته چې زه هلته د په پښو کې ورپروت یم، جسم خو نه لري. د معشوق د رضایت لپاره چې ای ربه ته مې محبوب یې، ته مې معشوق یې، بل محبوب زه نه لرم، ایمانه که د کوم ګناه د وجه نه ته ناراضه شوی نور راضي شي. په سجده کې به خپلې پزې ته ګورې چې قاعده کې کېناستن په مسنونه طریقه باندې چپه پښه څملولې، ښۍ پښه درولې، سینې ته به ګورې او د خدای پاک حمد و ثنا به په هغه صحیح طریقه ادا کوې. دا چې سړی په دغه طریقه لمونځ وکړي نو امید شته چې خدای پاک قبول کړي. نو الله وی مؤمن بالغیب، متقی هغه څوک دی چې ایمان لري بالغیب، خو دوم دا ده چې د ټولو حقوق سره لمونځ ادا کوي. دریم ومما رزقناهم ينفقون، دیغه مال نه چې الله وی ما ورکړی، ما مسلمان به دا عقیده وي چې زم دی الله یم، د ما مالم دی الله ده، اما دا اندامونم الله ما ته امانت را کړی دي، اما دا مالم الله ما ته امانت را کړی ده. او د امانت په شي کې به سړی په خپل اختیار تصرفات نه کوي، چاچختن په کومه طریقه اجازه درته وکړه په هغه طریقه به استعمالوي. نو دیغه مال نه چې ما ور کړی، دیغه مال نه بیا لګي په هغه لار کې چې زه پر راضي کېږم، ځکه خو مال چختن خو زم الله مالک ده، چې الله مالک ته ته صرف چوکیدار یې، الله طریقې د استعمال درته کوي. وابتغي فيما اتاك الله دار الاخره، او غواړه په هغه دنیا کې چې الله درکړې ده د آخرت کور ځان ته وغواړه. ولا تنس نصيبك من الدنيا، خپل برخه د دنیا نه مو ویروه، د تا برخه هغه د چې په خپل لاس صدقه کړه، چې و دې خوړه ختم شوه، چې واده غوسته زړه شوه، چې درنه پاتې شو پردی شوه. اته د دنیا برخه 3 شیان دي، خوړل، اغوستل او ذخیره کول. خو خوړلم ختمیږي، اغوستلم ختمیږي، صدقه د تا سرمایه شوه، د آخرت ذخیره شو درته. نو په خپل دنیا کې و مما رزقناهم، دیغه دنیا نه چې ما دوی ته پر رزق ورکړ، ينفقون لګي په هغه طریقې لګي چې الله پر راضي کیږي. واحسن کما احسن الله الیک، د الله د مخلوق سره احسان کول که الله تعالی چې تاسو سره احسان کړي. خو دنیا په داسې طریقه ما لګو چې الله په ناراضه کیږي. ولا تبغي فی الارض الفساد، الله دنیا در کړی ده، په دنیا باندې قمارونه مه وایه، په دنیا باندې سودخوري مه که، په دنیا باندې شرابخوري مه که، په دنیا باندې د ډیشو انټرنیټو دا سروزونه موزونه مه ګوره، ډمانو سرورونی مه راوله، په دنیا باندې په خلکو لویي مه کوه، ظلم تعدا مه کوه، پردی حق مه خوره. ولا تبغي فی الارض الفساد.
نو په یوه طریقه چې هغه ما کوم مال ورکړی د لګوي په یوه لار کې چې هغه زه په راضي کېږم دغه انسان متقي ده الله وی د قرآن دغه انسان ته ډېره ګټه رسوي. خو حقوق العباد حقوق الله عبادات بدنی او عبادات مالی دي. د ټولو عباداتو بدنی او اصل منځ د لمونځ ذکر کو او د ټولو عبادات مالی او اصل زکات دغه ذکر کو. دا د عام مؤمنینو په باب کې خبره ده، د امت مسلمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باب کې خبره ده. او يهود نصارا اخم دعوه د ایمان لري، هغه متقی ده. د يهود لپاره خصوصي شرط بیا ذکر کړي. متقی بل هغه څوک ده والذین یؤمنون بما انزل الیک، هغه څوک متقی ده چې ایمان لري په یوه کتاب چې تا ته نازل شوی چې قرآن عظیم شان ده، او وما انزل من قبلک، او په هغه کتاب چې د تا نه مخکې نازل شوی چې تورات او انجیل او زبور او صحائف دي. اوس نو که یهودی که نصرانی هغه په دغه قرآن عظیم شان ایمان راوړي لکه حضرت عبدالله ابن سلام، حضرت سلمان فارسی او د دوی داسې نور ملګري، نو دغه متقین دي ځکه خو شرط ایمان کې موجود ده. او کنه دعوه د ایمان لري او قرآن عظیم شان نه مني، پر رسول الله ایمان نه راوړي، د قرآن په فیصله دا مؤمن نه ده، دا کافر ده. وبالآخرة هم یوقنون، او په آخرت باندې دوی یقین لري چې دا خامخا راتلونکی ده او د ما سره دغه دنیا د زندگی حساب کېدونکی ده. دا څومره ګناوې چې کېږي اکثره وایي د آخرت نه خلک غافله وي. ځکه هم احادیث مبارکو کې چې ګورو اکثر ځای کې دوه شیان ذکر کېږي: من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه، من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیحسن جاره. الله ذکر کېږي آخرت. څوک چې ایمان په الله لري او په آخرت لري د میلمه د قدر کوي، څوک چې ایمان په الله لري او په آخرت لري د همسایه سره د احسان کوي. دغه نور احادیث دي. نو دلته وای مؤمن به شان خو ډیر دي د الله او آخرت ذکر کیږي، دا نور نه ذکر کیږي. وای ځکه عمده شی دا ده چې د چانه الله ویر شو بس په خپل خواخه کارونه کوي، چې چانه آخرت ویر شو په خپل خواخه کارونه کوي. کافر الله نه غافل دي، کافر د آخرت نه غافل دي. نو چې د الله نه غافل شو چې څه زړه غواړي هغه کوي، چې د آخرت نه غافل شو چې څه زړه غواړي. یؤمنون بالله، اول به ایمان وی په الله او بل آخرت باندې یقین درلودونکي. دا انسان متقی ده. دا قرآن دیغه د پاره ډیره ګټه ده. اولئک دغه دغه صفاتو چختن چې ایمان بالغیب لري، په صحیح طریقه لمونځ کوي، په صحیح طریقه زکات او خیرات کوي، او په ټولو آسماني کتابو ایمان لري، په آخرت باندې ایمان لري، دغه خلک چې د اعلی هدن دا برابر دي، په هدایت باندې دي من ربهم لجانب د رب د دینه. سوال خو حالات کو هدینا صراط المستقیم، خدای ته لاره وخی. نو دغه خلک چې د دې صفاتو چختن دي د الله د طرف نه په هدایت برابر شوی دي. واولئک هم المفلحون، او دغه کسان چې دغه صفاتو چختن وي اصل کامیاب هم دغه دي. لکه پسترګو چې ویني دغه غایب، خو په اولئک بیا اشاره ورته کیږي. خو خبره دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وی فلاح ټکای الته استعمالي کې سړی جنت ته داخل شي، چې ترڅو جنت ته نه داخل شوی تر هغه وخت پورې مفلح نه ورته ویل کیږي. الله دې بس جنت بشارت هم ورکړي چې دا شاهدي ورکړي چې دغه صفاتو چختنو دا مفلحین دي. نو معنا دا چې دا جنت ته داخليدونکي دي، دغه خلکو سره د جنت وعده ده. اولئک هم المفلحون، دغه خلک مراد ته رسیدلي دي. دا تر دې ځای پورې د مؤمنینو بیان وو. اوس بیا د کفارو بیان ده. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. بشک هغه کسان چې کافران دي برابر خبره ده په دې باندې کته د آخرت د عذابونو و ډار کې او کوي ونه ډار کې لا يؤمنون ایمان راوړي. دا ته نصيحت او نه نصيحت په دې برابر دي. ولی اولئک کالانعام بل هم افضل سبیلا. د خروغ دي تر خرم بیلیاری دي. خر له هغه اوربش دی یو دواره ورواچول بل ور چلمن ورته کړی د ترازی ابو حسین پیژني چې څوک وې دیغه نه منډي وې هغه مدیر پیژني. خدای بدبختان نه محسن پیژني نه هغه مدیر پیژني نه دښمن پیژني، ترغه نه بدتر دي. نه ته نصيحت نه نصيحت د ذاتی فرق نه ورکی. ولی نه ورکی؟
ختم الله على قلوبهم مهر لګولای د الله تعالی په زړونو د دوی باندې وعلى سمعهم او د دوی په غوږو باندې وعلى ابصارهم غشاوه او په سترګو باندې د دوی یو قسم خاص پردی دي ولهم عذاب عظیم د دوی لپاره عذاب ډیر لوی ده د دوی په زړه الله مهر لګولای دا شی چې بند شي مهر په ولګيږي بیا د ورننوتلو لیار بند شي چې په لفافه شي کې بند کې بیا بسیره مهر په ولګي لکه دا کاغذ چې په لفافه کې بند شي چې هغه لفافه بند شي خو بیا مهر الته په لګول کېږي چې مهر ولګول بیا کاغذ دغه لفافه ته نه ور داخليږي د دخول یار بند شي د هدایت ځای زړه ده د هدایت ځای زړه ده د انسان زړه ته هدایت کېږي خو د دوی په زړه مهر لګېدلی د هدایت لار دوم غوږونه دي عقل زړه کې ده په عقل حق او باطل پیژندل کېږي دوی د عقل لار بنده شوې ده بل نه چې خبره واوري سړی په خبره پوه شي دوی په غوږو مهر لګېدلی ده اینه غوږ ته لکه چې بیخي اوري نه بل د هدایت د بچاو لار سترګې دي چې سړی روان وي نو ټیټ وجګه مفید او مضر شی په سترګو ویني دوی په سترګو پردي دي چې غوږونه بند شو سترګې ړندې شوې زړونه بند شو د هدایت لار خو دې دغه نو دې ته هدایت نشي قبلول اوس نو بعضې ملحدین دهریین په دغه خبره باندې اعتراض کوي دا موجوده وخت کې بعضې کمونیستیانو دا خلک په دغه خبره اعتراض کوي چې الله یې زړه باندې مهر لګولی په غوږو یې پردې ور مهر لګولی په سترګو یې پردې ور اچولې خو انسان خو عاجز شو بیا چې سړی ړوند مي کوڼه مي او لیونی هم یې بې عقله مي هغه ته وایي چې ته لمونځ وکړه دا تکلیف د عاجز ده که نه ده هغه په نه څه پوهېږي نه نو لیوني ته څرنګه بیا لمونځ تر غواړې نو د دغه دپاره چې دا به په نورو ځایو کې هم راځي لکه کلا بل ران علی قلوبهم بل طبع الله علی قلوبهم په مختلفو ځایو به تعبیرونه راځي ټولو خلاص به دلته ذکر کړو دغه ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم نه څه مطلب ده دغه نه معنا دا ده انسان ته خدای پاک مخکې موږ ویل چې مجبور نه ده پیدا کړی اختیار ورکړی عقل یې ورکړی د پوهې دپاره غوږونه یې ورکړي دي زده کولو دپاره شنوایي دپاره سترګې یې ورکړي دي د لیدلو د دلایلو د عبرت دپاره اوس نو چې کوم انسان دغه اسباب د علم په صحیح طریقه نه کې استعمال ضایع کی د انسان په زړه کې نور ده هغه نور ختمیږي چې ګناه یې وکړه یو تور داغ پیدا کېږي او چې توبه یې وایسته بېرته صفا کېږي که نه یې هغه تور داغ کلک شي بله ګناه یې وکړه بل تور داغ پیدا کېږي بله ګناه یې وکړه بل تور داغ پیدا کېږي آخر زړه زنګ شي تک تور شي زنګ شي زنګ د نور لارې بنده شي کلا بل ران علی قلوبهم چې الله وی د دوی په زړه زنګ راغلی ده اوس نو دغه زړه توروالی ابتدایي الله راوستلی که د ده د ګناهو د وجه نه پیدا شو کل مولود یولد علی الفطره هر انسان خدای په قابلیت ایمان پیدا کوي استعداد د ایمان شتب کې عقل شتب کې سترګې غوږونه هر څه کار کوي خو چې ته په خپله خوښه باندې د کفر لار غوره کړه د ګناهو د فسق په جور لار غوره کړه هغه نور یې ختم کړ چې نور ختم شو د هغه ختم نه تعبیر ذاتي کله په ختمه سره کېږي چې مهر لګول شوی دا معنی د هدایت لار باندې د ولې ته دومره ګناوې کړي داسې کفر یې غوره کړی ده چې نور د ایمان بالکل چا معرفت د حق و باطل په کېږي هغه یې بالکل ختم کړی ده ده په خپله خوښه ځکه سمون بوکمون عمیون علاوې ګونګیان دي ړانده دي کاڼه دي خو دوی حق لار کې نه دی استعمال کړي او چې ده په خپله خوښه باندې چې سړي تر 50 کاله 80 کاله زندګي کې ته موږ داسې په دا خپل مسلمانانو کې فکر وکړو کفارو د حال نه د خدای پاک وساتي خو دغه مسلمانانو حال کې فکر وکړو چې تر 50 80 اویا کاله خدای ژوند ورکړی په دا 80 اویا کاله کې د علماو سره تعلق ناسته ولاړ او دا شی نه د کړی بیا به دغه مسائل کومه خوا نه زده شي او چې دا مسائل نشو زده
دا د دو تقصیر ده که الله تعالی تقصیر کړی خو الله خو قرآن هم نازل کړی ده انبیاء هم را لګلی دي علما هم پیدا کړي دي د هدایت اسباب په خپل هر وخت کې موجود دي عذر د چا نشته و چې علما موجود دي د خدای د حق بیانونکي موجود دي موږ ورځونه تعلق نه ساتو خو په خپل د دغه نعمت عظمانه موږ خپل ځان محروم کړی چې خپل ځان محروم کړی ده نو خدای هم دې وساتي الله خو ډېر رحیم ذات ده ډېر کریم ذات ده تر ډېره وخت بیا موږ ته مهلت راکوي توبه وباسه بیا دې توبه قبلوم بیا توبه وباسه بیا دې توبه قبلوم موقع ده خو چې سړی ګناه ویم کې توبه هم نه باسي ګناه ویم کې بغاوت هم کې توبه هم نه باسي اخر الله ناراضه کېږي که نه چې ناراضه شو نو د هدایت ذاتې نور توفیق نه ورکوي دا نه ورکول د توفیق ذاتې مهر ده دا ذاتې لکه په ګناه په کفر کې مهر په ولګېدو چې الله توفیق ورنه کړي یو مخکې پرون چې موږ ویلې یوه سجده سړی کړی شي یو منټ د خدای د رضا دپاره استعمالوی شي اوس الله ښوونه کړې ده تا ته داعین درلېږلي دي چې ته د داعي په خبره ځې الله راضي کېږي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا چې مال یې ته کوشش کوي زه د هدایت لارې ورخلاصوم الله وعده ده دا چې کشه پیدا کېږي من عامل بما علم چې په یغه علم عمل وکړي چې هغه خدای ورکولی ده ورثه الله علم ما لم یعلم الله هغه علوم ورکړي چې هغه په مدرسه کې نه و زده کړي کشه په مدرسه کې نه پیدا کېږي الهامات په مدرسه کې نه پیدا کېږي خو د خدای ته غاړه کې خو شریعت باندې روان شو الله تعالی ته ځان تابع کو الله تعالی د خپل فضل د کرم نه د طرف نه واتیناهم من لدنا علما د خپل طرف نه لدنی علم د خپل طرف نه ذات احسان وکي پیغه باندې نو دغه مهر لګول وای د چې نه دي چې ابتدایي دي چې دای معذور وي د خپل کوپر غره کو نبی بیا مور ولې ګو معجزې بیا مور کوله خو چې دای نه مانی نو اخر خدای ناراض شي ذات توفیق تر سلب کې چې سلب کو ذات دیغه تعبیر کېږي چې د خپل مهر لګول شوی په غوګوي مهر لګول شوی په سترګو پردي دي